سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. له اوږدې مودې راهیسې مې دا یوازینۍ هڅه وه چې زموږ د سیمې هغه شاعران چې ښه شعر لیکي، معیاري شعر لیکي، په پښتو تړلي دي، په قام تړلي دي، په غیرت تړلي دي، په ننګ تړلي دي، هغه شاعران ستاسو د نظر وړاندې راولم، تاسو سره یې معرفي کړم. نو نن مو په دې بنډار کې ښاغلی نورشاه کاروان صاحب میلمه دی. کاروان صاحب یو داسې دروند شخصیت دی چې د شعر سره سره په خپل کلي، په خپل مهالت کې هم ډېر زیات قدر لري. خلک ډېر زیات د احترام په نظر ورته ګوري. نو غواړم چې کاروان صاحب خپل تعارف ستاسو سره خپل وکړي. کاروان صاحب پروګرام کې هرکلی درته وایو او که د اورېدونکو سره تعارف وکړي مننه به وي. خوشحاله اوسئ، ښه ژوند درته غواړم. زما نوم نور علي د شهبازار زوی، زه د شکي د غریزې سیمې اوسېدونکی یم. ما لیک لوست په افغانستان کې په کابل خوشحال خان علي بابا لیسا کې یو 2 کاله کړی دی. هغې نه بیا وروستو په خوست کې د سرحداتو یا د قبایلو ښوونځي کې پاتې شوی یم. نو په 1986 کې زه دلته راغلم د کورني مشکلاتو په اساس باندې. زه موټروان وم. بیا په 1984 کې اماراتو ته لاړم. هلته مې هم تقریبا ډېر غټ وخت ووتو. نو په سره د تریخ سفر او کلکې مزدورۍ موږ هلته بیا هم د شعر و ادب په حواله او د خپل قوم د ولس د خدمت لپاره یو څه کار کړی دی. مننه. کاروان صاحب غواړم چې د شعر سره سره یو څه پوښتنې هم ستاسو نه وکړم، ستاسو د نظر وړاندې یې کېږدم. نو اول پوښتنه به زما دا وي چې شعر باید سړی ولې ولیکي؟ سړی کله شعر ته مجبورېږي؟ د شعر وجوهات څه کیدای شي؟ مننه. دا خو داسې ده چې لکه د دنیا په مخ مختلف مخلوق خدای پیدا کړی دی. هر کوم خپل کلتور او ثقافت لري. د هغې د جملې نه پښتون قوم چې یو د نړۍ په مخ یو غمځپلی قوم دی او ننګیالی او غیرتي قوم هم دی، خو متاسفانه د نور دنیا د بد نظر لاندې راغلی دی. په هر وخت په د جنګونه تپل شوي دي، پردی معاملې په پردي جنګونو کې مړ شوی دی. نو د هر شاعر او ادیب یا د هر پښتون په هغه خټه کې الله تعالی د شعر هغه تخم غورځولی دی. خو دلته اړتیا د دې ټکي ده چې دا شعر ولې ولیکه شي او ضرورت یې څه وخت پیښ شي. نو لکه څنګه چې ما د بي بي سي ریډیو سره یوه مناظره وه، په ځینې وخت کې د ګوهر صاحب سره د صوابۍ اوسېدونکی دی. نو ده راته ویل چې د هر پښتون په خټه کې د شعر تخم غورځېدلی دی، خو اړتیا او ضرورت د دې شي دی چې دلته غم او ښادي کله پیښ شي نو شاعر په دې مجبور شي چې ښه شعر ولیکي او د شعر طرف ته توجه وکړي. نو دا دلیل دی چې موږ د مختلفو حالاتو سره مخامخ یو. خوشحالي خو به هم ډېره کمه لیدلي او غمونه زیات دي. نو په دې وجه باندې هغه شاعر او ادیب مجبور شي چې شعر ولیکي. کاروان صاحب د دې سره بله تړلې پوښتنه دا ده چې که څه هم په پښتو ژبه کې شاعري کېږي، معیاري شاعري کېږي، خو بیا که موږ وګورو نو د معیاري شاعري چې کم کچ دی هغه ډېر کم دی، خو د غیر معیاري شاعري چې کم کچ دی هغه ډېر زیات دی. ډېر واړه واړه شاعران راغلي دي، خو هغه چونکې د معیار خیال نه ساتي. بل د موسیقي چې کومه ده کمپیوټري سازونه راغلي دي، په دې سره خلک داسې سندرې وایي، داسې شاعري خپروي چې بیخي د اورېدلو وړ نه وي. نو اوس یو شاعر یو ادیب څنګه کولی شي چې د داسې غیر معیاري شیانو مخنیوی وکړي؟ مهرباني تشکر. دا خو داسې ده چې لکه په دې کائناتو کې دا 2 څیزونه ډېر ملعون دي. ما لکه په مختلفو مشاعرو په بنډارونو کې هم دا خبره کړې ده او په محفلونو کې چې یو پیسه او دویم حسن جمیل، دا 2 څیزونه که د دې سره یو څوک په صحیح طریقه مقاومت وکړي، هغه وتنبوي په شا، نو دا سړی کړی شي چې د یو غوث د اولیاء درجه ته ورسېږي. په دې کار کې یوازې شاعر مجرم نه دی بلکې سندرغاړی چې هغه د یو څو پیسو د خاطره، بالخصوص دا د کوزې پښتونخوا خلک د څو پیسو د خاطره دی بس هر قسم ته ملا تړي. او شاعر که د 1 روپۍ هم نه وي، خدای د خپلې پیسې د حصول په خاطر باندې هغه سندرې وایي. نو دواړو ته پکار دي، که سندرغاړی دی او که شاعر دی، د دې علاقې د دې ولس د غمونه او د دردونه په نظر کې ونیسي، د دې څیز نه ډډه وکړي، ځکه دا پیسه به نه وي. عزت د سړي سره د مرګ نه وروسته هم لکه که دی مړ شي نو دلته یې خلک په ښه او بد نوم باندې یادوي. نو زه خواست کوم که شاعر وي او که سندرغاړی وي او که سازنده وي که بل څوک وي
چې دای د ولس غم د علاقې درد دا په نظر کې ونیسي او د یو څو پیسو د خاطر هغه خپل ضمیر خرڅ نه کړي. کاروان صاحب د کتونکو سره مو دا ژمنه هم کړې وه چې د سوالونو سره سره به په هغو باندې ستا نشرونه هم اورو. نو که په دې وخت کې تا سره کوم شعر پروت وي ستا خپل شعر نو که هغه د اورېدونکو ته وار ووایې مننه. شعر عرض دی چې دا چې غریب نیولی صنم داسې دی، دا چې غریب نیولی صنم داسې دی او دا چې په ټپونو مرهم داسې دی او نن دې ورکې غږ د مینې نه راځي، نن دې ورکې غږ د مینې نه راځي، نن دې ورکې غږ د مینې نه راځي او نن دې د شپېلۍ ترنم داسې دی او ګل د ګل پر شونډو غوړېدلی دی، ګل د ګل پر شونډو غوړېدلی دی، اوس په ننګرهار کې موسم داسې دی. دا بیخي ښکلی شعر دی، دا یو ځل بیا. ګل د ګل پر شونډو غوړېدلی دی، اوس په ننګرهار کې موسم داسې دی او ستا د بې پدره مسیحا فرزند، ستا د بې پدره مسیحا فرزند، ستا د قدرتونو کرم داسې دی او پام له دې لشو لشو بڼو ځنې، پام له دې لشو لشو بڼو ځنې، پام کوه د زړونو لړم داسې دی، پام له دې لشو لشو بڼو ځنې، پام کوه د زړونو لړم داسې دی او خات شي ګلالی دې را په یاد کړلو، خات شي ګلالی دې را په یاد کړلو، خات شي ګلالی دې را په یاد کړلو، خات شي رنګ دې دو اتسم داسې دی او اوس د بهارونو سره ځم کاروان، اوس د بهارونو سره ځم کاروان، اوس مې په سرلیا قدم داسې. کاروان صاحب بله پوښتنه دا ده چې د یو ښه شعر لیکلو دپاره د لوست څومره ضرورت دی؟ مطلب یو د لوستي شاعر په شعر کې څومره زوري او د نالوستي شاعر په شعر کې څومره زوري؟ دا خو ښکاره خبره ده چې د هر عمل دپاره لیک لوست ضروري دی، خوا که شعر نه وي بل کار وي د دنیا یا د دین. خو په خواشینۍ سره باید ووایم چې په کوزې پښتونخوا کې په هیڅ ښوونځي کې نن سبا د پښتو لیک لوست نشته، حتی په داسې الفاظو کې چې څلور طرف ته به پښتانه سره ولاړ وي هغه به په بله ژبه باندې، یو دوکان ته ورشه یو سودا ځنې اخله نو هغه به هم تا ته په اردو یا په بله ژبه باندې هغه د پیسو حساب او معیار درته ښیي. په داسې حالاتو کې چې دلته په کوزه پښتونخوا کې پخوا یو څو کاله وړاندې دلته د پښتو لیک لوست یې ورکړی و، متاسفانه هغه هم بیا ته وایستلو. نو څو پورې چې دلته په ښوونځي کې په مکتب کې په سکول کې لیک لوست نه وي شروع شوی او صحیح درس و تدریس صحیح زده کړه نه وي ورکړی شوې شاګردانو ته لوستونکو ته، تر هغې پورې دا شاعري نیمګړې ده او دا ویل دا لیکل دا لوستل دا ډېر مشکل دي، د دې اصلاحات هم ګران شي ځکه چې یو څوک چې په ښوونځي کې پښتو ونه لولي پښتو ونه وایي هغه دپاره ګرانه ده، په کار نه ده چې دا په هېڅ صورت باندې یا شاعري وکړي یا داسې څیزونو ته ګوتې ورړي چې هغه سبا د مشکلاتو سبب. کاروان صاحب که د خپلو چاپو او ناچاپو اثارو په اړه لږ د کتونکو ته معلومات ورکړي. زه خو لکه تقریبا 12-14 کاله وړاندې مې د سپین ویښته تر عنوان لاندې یو کتاب چاپ کړی و، هغه وخت چې زه په اماراتو کې وم، سره د سختې مزدورۍ په کمپنۍ کې وم، چېرته به په لارو ګودارو کې اشارو ته ودرېدم یا به مې شعر لیکه، سره د دې چې کوم اصلاحات مې ونه کړل، خو په هر صورت دومره وه چې هغه تلوار مې وکړه، ما ویل چې د مرګ نه مخکې مې دا کتاب چاپ کولی شم. نو سپین ویښته کتاب مې چاپ دی، البته د سباون زیری سباون میلمه سکوټکی دی وړوکی، هغه کتاب تیار دی خو زه نه ورتیارېږم ځکه چې دلته حالات دي لکه مختلف قسمه مشکلات وي، دې وجې نه هغه ناچاپ دی. نو هیله لرم هوډ مې شته چې دا کتاب چاپ کړم، که په خوست کې وي که جلال آباد یا په کابل کې وي، ځکه چې هلته معیار صحیح دی، لیک لوست هم صحیح دی، اصلاحات هم کسان شته چې اصلاح کي هر سړی نیمګړی دی، زم په نیمګړو کې یو یم. نو انشاءالله دا کتاب به چاپ کوم دا ورځ سباون. کاروان صاحب یو غزل بل در څخه اورو، د هغه نه پس بیا اجازه غواړو، نو که یو شعر بل راته ووایي. مهرباني تشکر. دا شعر عرض دی حمید ګل چې ډېرې یار ډېرې رویبار ډېرې صنم کړل، ډېرې یار ډېرې رویبار ډېرې صنم کړل، ډېرې سوي زره چود لکه غنم کړل، او نه مالوک بدري جماله چا لیدلې، نه مالوک بدري جماله چا لیدلې، نه ښکاره یې خاپیرۍ باغ یارم کړل، او تا تر پیر او تر فقیره پورې ویوړل، تا تر پیر او تر فقیره پورې ویوړل، ما په خپلو لاړو
خپل په ژبه دم کړل او معشوقې د شنو دروغو انتها ده. معشوقې د شنو دروغو انتها ده، عاشقان یې په زارۍ کولو ګرم کړل او ستا زیږې زیږې خبرې مې پستې کړې، ستا زیږې زیږې خبرې مې پستې کړې، ترېنه جوړ مې ښه شعرونه لکه مم کړل. په خټ خټ به راته وخندېله ورایه، خړ به راته وخندېله ورایه، به راته وخندېله ورایه، کتارونه مې راتاو د زیرو بم کړل او خدای ناراضه ته ناراض یې زه ناراض یم، خدای ناراضه ته ناراضه زه ناراض یم، خدای ناراضه خدای ناراض دی ته ناراض یې زه ناراض یم. بارانونه مو په خواره ځمکه تم کړل او خوشحال خانه ننګیالي دې پاتې نه شول، خوشحال خانه ننګیالي دې پاتې نه شول، خوشحال خانه ننګیالي دې پاتې نه شول. عاداتونه یې د غیرو په قدم کړل او د زړګي کعبه مې تل په کاڼو ولي، ژوبل ژوبل یې بریجونه د حرم کړل. نو د زړګي کعبه مې تل په کاڼو ولي، ژوبل ژوبل یې بریجونه د حرم کړل. په انکار 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 ځنې انکار شو، په انکار 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 ځنې انکار شو. اولادونه یې بې کرښې د آدم کړل او د کاروان تپوس له سمو خلکو زده کړه، د کاروان تپوس له سمو خلکو زده کړه چې یو څو سوه سړي په لاره سم کړل. واه بیخي ښکلی شعر تاسو کتلی شئ چې په دې اخري کومه مقطع چې وه په دې کې ډېر لوی سوچ پروت و، ډېر ښه سوچ پروت و. نو موږ به اجازه درنه غواړو تر بلې مرکې پورې موږ ته اجازت راکړئ، انشاءالله بیا به حاضرېږو. داسې یو بل ستوری زموږ د علاقې تاسو ته به یې مخامخ کوو، له هغه سره به هم خبرې کوو، شعرونه به ترېنه اورو. نو اوس مو په مخه ښه، مننه، د خدای په امان.